په سلامونه مارکلی کوم شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران ملګرو، نن درته په زایټریکس باکس باندې کار کوم چې څنګه کولی شئ په زایټریکس باکس باندې موبایل سافټویر یا هم پروګرام کوئ سامسنګ موبایلونه. نو نن مو B310 موبایل انتخاب کړی دی چې دا په پروګرام کوي سیم لاک لري. بغیر د سیم لاک نه سیم کارت نه اخلي. نو څه شی کوو، راځو سیم کارت ترې وباسو. زایټریکس باکس خو به زیاتره ملګري ورسره بلده مي. د زایټریکس باکس ته کمپیوټر سره وصلوو. ګران ملګرو، اوس راځو پکې سامسنګ ټول پرو ته کوم چې د زایټریکس مربوط کیږي. که څه هم ګران ملګرو تر B310 انتخاب ده، بیا هم دا طریقه ده، په سرچ کې به B310 لیکئ. B310E انټر کوئ. د زایټریکس یو ښه سیسټم دا ده چې مثال کله یو ځل موبایل پکې پروګرام کوي، بیا په راتلونکي کې تاسو د ماډل سرچ کوئ، ټول فایلونه تر درته انتخابیږي. لکه حافظه چې ولري داسې یو سیسټم لري. ښه، نو اوس دلته په هارډ ډیسک کې راځو سامسنګ ته. دلته بي فولډر ته راځو، بیا B310 دا فایل FDL و ګران ملګرو دلته تاسو ته ښکاري. اوس دویم فایل چې دا NV ده، او دریم فایل SS بورډ ته دا مې انتخاب شو، بل PS ته او بل CSC ده. په دې برخه کې تاسو ته ښکاري دا مکمل د B310 فایلونه دي. نو اوس به څه شی کوو، فلاش به وایو. کله مو چې فلاش ووایو، بیا به نو موبایل ته کیبل داخلوو او د منځ بټن به نیسو. پروګرام شروع شو. PS فایل چې دا ګران ملګرو لږ وخت نیسي، نور بیا دومره وخت نه نیسي.
CSV فایل رسیږي ملګرو. ګرام ملګرو موبایل پروګرام شو، اوس کیبل تر وباسو. اوس ملګرو سیم کارت ور داخلو. ملګرو سیم کارت ونیو، دلته زه پین کوډ داخلوم. دا زما د سیم کارت پین کوډ ده. دلته سکیورټي ته راځو. تاسو ګورئ سیم لاک یې آف شو، پین کوډ خو مربوط سیم کارت کېږي. ټول کوډونه څنګه شول؟ ختم شول. نو دا ګرام ملګرو د 213 موبایل پروګرام د زایټریکس په واسطه